د دنیا په دې بادشاهو کې تا الله نشي مونتی. یو خو یې داړله یو ټک راغی. دویم یو ځل دی ناستو په خپل دربار کې یو فقیر راغی، یو نیک انسان، د هغه د دې مخ دونه روب و چې هغه په دروازه راغی نو چا کې جرت نو چې چا ورته ویلې وي چې مه راځه ودرېږه. نیک په یو دروازه دننه شو، بلې له لاړ په هغې هم دننه شو، بلې له لاړ په هغې هم ورننوت. یو څوکیدار کې دا زړورتیا نه وه چې ده ته یې وی چې یاره ته دا ته څه کې او په کوم طرف روان یې. نیغ راغی د بادشاه د ابراهیم ادهم د تخت مخې ته ودرېد. خلک هم حیران شو، هم حیران شو. ورته ویې لکه څه کې؟ وی جي مسافر یم او دا سری د هوټل راته لګوندې ښځې ښکاره شو دلته راغی هوټل ته راغله. هغه ورته خو سری نه ده، دا څه شی دی؟ ساده سړي یا سری هوټل خو چې ته ښار کې ګوره بازار کې ګرځه ورپسې، دا هوټل نه دی. وی دا څه ځای دی؟ وی دا خو د بادشاه محل دی. وی ښه؟ وی ستا نه مخکې دلته څوک ناستو؟ وی زما پلار. وی د هغه نه مخکې دلته څوک ناستو؟ وی پلان کې. وی د هغه نه مخکې څوک ناستو؟ وی پلان کې. وی د هغه نه مخکې؟ وی پلان کې. وی چې په یو ځای دومره خلک تیر را تیر شي او لاړ راشي نو دا سری نیسه شي. سری خو هم دې ته وي چې کله یو راځي کله بل راځي کله بل راځي. یاره ګورې ډېره هوښیاره خبره. زمونږ دا دنیا ګورې ده سری یو کور دې ستا نیکه جوړ کړی او ستا پلار پې راغی، پلار دې ته لاړ ته پې رالی، اوس چې ته روان یې ستا اولاد به پې راځي. یو ځمکه ده د خپلې شورګرې او میرې وګورئ، دا ځمکې ابادې کړې چا دي؟ چا پکې کار کړی و؟ لاړل مړه شو نور پې رالل، هغې وکرله مړه شو لاړل نور پې رالل. هغه ته څو پشت او پیړۍ به په دې ځمکو تېر شوي. هغه خلک چې چا لومبی په دې ځمکو کې کار کړي وي او دا دربونه یې لر کړي او وړې پې ستړې کړی دی او غاښور او مانجونه یې پکې کړي دي، نن به د هغې د هډوکو هم ګورې پته نه لګي. د دنیا مثال دغه دی. دنیا خو داسې یو څیز د دنیا چې دې دنیا پسې ته څومره نښلې که نه، دا درته ګورې دا حقیقت ویم. هغه مره به دا دنیا تا لرې تا نه تښتي به لاس به د ځان به درنه درکوي. خو که دې دنیا ته تا شا کړه او تا پې منډه کړې، زه ته قسم خورم چې دا دنیا به ستا دې خپو له راځي، دې خپو له به دې راځي. دا یوازې پیسه نه یادو، د دنیا هر یو عزت، د دنیا هر یو جاه و جلال، د دې دنیا هر یو څیز ته تې شا که ته تې تخته تا پسې را منډې وی او چې ته ورپسې منډې وی نو قسم دې ګورې که را وینیسې، دا دله ځان نه در کوي. دا جمدي مثالونه دي. یو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په دې تقریر ترمذی کې په دې اول تقریر بخاري کې په دې اول کې لیکلي دي چې یو سړی راغی جومات ته، جومات ته راننوت نو د جومات په یو ګوټ کې یو کس ناست عبادت کوي، الله بل ګوټ کې بل ناست عبادت کوي، بل ګوټ کې بل ناست عبادت کوي، بل ګوټ کې بل ناست عبادت کوي. درې ګوټونه ډک دي. دی راغی دی یو ګوټ کې کېناست عبادت یې شروع. ته خو چې دا درې واړه څنګه عبادت کوي زه به هم کوم. دې کې یو ښځه راغله، هغې سره مزېداره خوانچه د خوراک او پکې قسم قسم پولونه او غوښې او هډوکي او د دنیا خوراکونه پکې پراته دي. خوانچه یې یوله هغه ګوټ کې چې کوم یو بزرګ نیک سړی ولاړ دی هغه ته یې مخکې ونیوله او ته یې جدا وخوره، صیب دا واله، صیب دا واله، صیب دا واله. اوس دا اشنا چې دا کوم دی ګوټ کې ولاړ دی اوس اوس په سترګو په دې ترس کې ګوري چې خدای خو اوږې دی ښه د لوږې نه جومات ته تللی دی. یاره چې دا دې سړي نه به څه پاتې نه شو که نه، یاره چې ماله به کله را راشي، یاره راوبېړي که به یې راونړئ. اوس دې سترګو به یې ترس داسې ورته نیغ نیغ ګوري. هغه نور دوه کسان لګیا دي خپل عبادت کې پروا هم نشته.
نو چې کوم سړي ته د جینۍ دا خوانچه نیولې ده چې هغه ته یې غوښه وخوري هډوکي راوالي همدغه ښځه پې ولي نو ورته وایي نه جي خیر نو چې هغه غوښه راوالي هډوکي تش کړي نو هغه هډوکي راوالي هم دا جینۍ پې ولي بیا حیران دی که عجیبه خبره دا څونه په مینت ورته لګیا د خوراک پې خوري او هغه ته چې کم هډوکي یا کم شی زیاتې کېږي هم دا پې ولي او دی ورته اوس نیغ نیغ ګوري او په دې اړه کې سوچ کوي چې په ما به راځي که به نه راځي ما له به هم دا خوراک راوړي که به راونړي سترګې ورته وازې نیولې دي اخره کې دله راوړه دی ورته اوس برن ګوري خو چې راویړه د دې اړه کې دا سوچ کړی چې دې خلکو دا دستور به وي چې هډوکي نه غوښه وخورې نو په هډوکي به هماغه کور به ولي دا به دستور یو طریقه او رواج وي د دې خلکو نو ده چې څنګه غوښې ته ګوتې کړي دي او هغې جینۍ څه چل وکړو هغې جینۍ د هغه دریو کسانو نه چې کومې رکیبۍ کې کوم شی پاتې شو په ډېر عزت یو ځای کو په یو رکیبۍ کې واچو سر یې پکې دل هغه نه ورکوي دل یې بل شی ورکوي چې ور یې کړه چې څنګه غوښه چې وخوا هډوکې راواغه چې شلک شو هغه جینۍ ته وویشت هغې هغه خوانچه خوا کړه او راپاڅېده او د مړی نه یې ډېره ونیو ستا خدای بېخ وباسه ما دله په مینه او په محبت باندې خوراک راوړه قسم قسم خوراکونه راوړل او چې خېټه دې ډکه کړه مړه دې کړه نو په هډوکو ما ولې خوار کې دې ورته وایي زه ته نه څه خبر یم خو هغه نورو دریو کسانو دغه چل وکړ زما هم دا خیال و چې دا به د دې وطن دستور به وي رواج به وي نو ما ځکه دا چل وکړو چې هغه غوښه مې ته وخوړه هغې هم په هډوکو ویشتې ما هم پرې ویشته خو هغوی ته خو دې غږ نه کوو سره د هغې لګیا وي د هغې مینت پرې کوو او زه به په ما دې را کېښود او زما د دې مری دې راله خفه کړو ځمکې ته دې را وغورځولم دا ولې دا جینۍ ورته وایي ته ما پېژنې وی نه وی زه انسان نه یم زه دنیا یم دنیا او زما په دې خوانچه کې چې دا ته سویتینې نو دا ظاهري خوراک نه دی دا د دې دنیا دا نعمتونه دي دا ما کې هغه نعمت دی او زه دنیا یم دغه درې کسان دې دنیا ته شا کړې ده نو زه یې ورپسې ګرځوم ما پې ولي بیا یم ورکوم ما نه تښتي بیا یم ورپسې ګرځوم او چې را ننوتم نو د هغه ځای نه ورته تا برندې سترګې نیولې چې هغې له مې وړه نو ستا دې ته کتل چې ما له به راوړي که به نه راوړي نو چې دا څوک غواړي ګورې هغې له موږ نه ورکوو ما چې څوک غواړي هغې له ځان نه ورکوم ما چې څوک نه غواړي هغې پسې ګرځوم دا حقیقت دی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جماعت کې ناست دی چې جماعت کې ناست دی یو سیټ راغی داسې د اشرفو یو ډکه تیلی راوړه د دې سیټ مولانا صاحب ته پیش کړی صاحب دا والا دا ستا شوه دی زما نه ده پکار زما خپل اپوی و چې دی په ما امتحان کوي سبا به راپسې پراپېګنډې کوي لکه تاسو د مولیانو سره کوی نه په دې مقبرو کې د اسقاط بعض خلک وایي تر اسقاط نه هلې ولې نه هلې دا ناروا دي نه ولې نه وړې زه دا ستا سره وجې تاسو یې راوړی دی نه چې د معاملې پې خدای وبخي مولیان پې ټیسټ کوی ورې کې هغې غریبانان تا ته خو نه چې اسقاط راوړ کم مولا به داسې چې ته اسقاط راوړې جنازه به دې نه کوي لیکن هلته کې اسقاط وله راوړه بیا یو بل ته ولاړې په ګوتو اشارې کوې فلانکي هغه دې واغوي فلانکي واغوي هغه دې فلانکي دو نه راغوي هغه دې فلانکي دو ظالمانو راوړی وایي چې مولیان پې شرموي دا راوړی دی دپاره چې دا مولیان پې شرموي تاسو د مولا د شرم دپاره د بېعزتۍ دپاره وایي دا خیرات یوازې په مقبره کې کېږي د خدای کور جوړېږي 5 روپۍ نه ورکړي خوا کې د غریب د لږې مري 100 روپۍ نه ورکړي هلته یې 15 پیټۍ په مخه کړي دي هم د ثواب دپاره نه مونږ ډېر خلک یې غریبانان یې مړې پکې وشي نو مونږ ورته همدا ووایو چې لکه غریبي مه کوه وایي دا خلک به څه د خلکو دپاره وایي خیراتونه منځونه هم غرق دي او خیراتونه هم غرق دي بس الله دې رحم نو هغه په دغه غلط نیت راوړه ورته یې وایي دا شعر دا مې دله راوړی دی دا پیسې دي وي زما نه دي پکار وایي چې ستا نه دي پکار طالبانو باندې وویشه وایي چې دا پلیس مال زما په لاس وشي په خپله ورته وایي نو چې دا سړی بار ته ووت دا سیټ نو د مولانا صاحب پڼې پرتې وې نو په پڼو کې ورته روپۍ واچول ډبلې روپۍ او داسې ګوټ کې پټ شو زه ګورم چې ته اخلې که نه هغه زوم زما د وجې نه رسي هغه دا خیال و چې زه نه یم نو وابې ځي کې به واچي دی را روان دی چې
او د جومات نه بار نو په پڼه کې خپه ورکوله نو خپه پکې نسله چې ویې کتل نه روپۍ پکې پرتې نو هغه پڼه یې چټې کړه په هغه ځای یې وڅنډلې ای ګنده ماله داسې وایي ای پلیته ماله چې څوک درپسې لګیا دي د هغه نه منډې وې او چې څوک درته مخ نه راړی د هغه د تیزار هم سلامونه کوي دا ګوره حقیقت دی دنیا پر چې څومره ولګي د دنیا جاه جلال د دنیا چې څه دي ځان به نه درکوي خو چې څومره ته ځان تختی نو هغه مره به دا دنیا راځي او ستا دې خپله به ځان نه رسوي دا تضاد حقیقت دی